د الحدید مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان و 50مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 29 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. د الله پاکي بیان کړی د هر هغه شي چې په ځمکې او اسمانونو کې دي او هغه برلاسه د حکمت څښتن دی. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو د سلطنت مالک هم هغه دی. ژوند بخي او مرګ ورکوي او پر هر شي قادر دی. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. همغه لومړی هم دی او وروستی هم او ښکاره هم دی او پټ هم او هغه د هر شي علم لري. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. همغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلنده شو. هغه پر هغه څه باندې پوهیږي څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي او څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې پر هغه کې خیږي. هغه له تاسې سره دی، تاسې چې هر چیرته یې، تاسې چې هر کار کوئ هغه یې ویني. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. همغه د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټولې چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. همغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي او ان د زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ایمان راوړی پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړئ د خدای په لاره کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسې واکمن ګرځولي یئ. له تاسې نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لاره کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. پر تاسې باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړئ په داسې حال کې چې پیغمبر تاسې ته پر خپل پروردګار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسې نه ژمنه اخیستې ده که تاسې په رښتیا منونکي یئ. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله همغه ذات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسې له تیارو نه راوباسي رڼا ته مو راولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسې ډیر خواخوږی او مهربان دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسې باندې څه شوي دي چې د الله په لاره کې لګښت نه کوئ په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی. له تاسې نه چې کوم کسان د مکې له فتح نه وروسته مالي لګښت او جهاد وکړي هغوی هیڅکله له هغو خلکو سره نشي برابرېدی چې هغوی د مکې له فتح نه مخکې مالي لګښت او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروسته وخت کې له مالي لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیره ستره ده اگر که الله له دې دواړو سره غوره وعده کړې ده. څه چې تاسې کوئ الله ورڅخه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه پور تر څو چې الله هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې ووینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې او د هغو ښي خواته ځلیدونکي وي. هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسیږي. همدغه دی ستر بریالیتوب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په هغه ورځ به د منافقانو نارینه او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خواته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو. خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ خپله رڼا بل چیرته ولټوئ. بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي. په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هغوی به مؤمنانو ته نارې وهي او به وایي آیا موږ له تاسې سره نه؟ مؤمنان به ځواب ورکړي هو خو تاسې خپل ځان په خپله په فتنه کې واچو او زموږ د تباهۍ په انتظار کې وي او د خدای په ژمنه کې په شک کې وغورځېدلی او دروغو هیلو تاسې وغولولی تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او تر وروستي وخت پورې هغه غټ غولونکي یعنې شیطان تاسې د الله د لطف او رحمت په باب وغولولی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو نن به نه له تاسې نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو نه چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو. ستاسې استوګنځی دوزخ دی همغه ستاسې کار جوړونکی دی او دا ډیر ناوړه عاقبت دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و بیا چې اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. خو پوهیږئ چې الله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي. موږ نښانې تاسې ته څرګندې روښانه درښودلي دي. ښایي چې تاسې له پوهې نه کار واخلئ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. له نارینه‌و او ښځو نه چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله ته یې حسنه پور ورکړی دی هغوی ته به په باوري ډول څو برابره زیات ورکړل شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی دی هغوی د خپل پروردګار په نزد صدیقان یعنی ریښتیني کسان او د حق شاهدان دي. د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خو پوهیږئ چې د دنیا دغه ژوند له دې پرته بل څه نه دی چې یوه لوبه او ساعتیري او ظاهر زیب او سینګار او ستاسې په خپلو منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدلو هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره د را پیدا کېدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول. بیا همغه کښت پخیږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا ده د مؤمنانو لپاره. د دنیا ژوند د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اوس غلی یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. ما أصاب من
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی دغسې کول د الله لپاره ډیر اسانه کار دی دا هر څه د دې لپاره دي تر څو چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشي او څه چې الله تاسې ته درکړي پر هغه د تکبر کولو دپاره خوشحاله نشي الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړیږي هغه کسان چې په خپله بخیلي کوي او نور بخیلي کولو ته هڅوي اوس که څوک مخ اړوي نو الله بې نیازه او ستایل شوی دی لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز مونږ خپل پیغمبران له روښانو څرګندو نښانو او هدایاتو سره ولیږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عادل ولاړ وي او اوسپنه مو راکوزه کړه چې په هغې کې ډیر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي دا د دې لپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه له لیدلو پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي بېشکه الله ډیر قوي او برلاسی دی د الحدید مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50مه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 29 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیات څخه اورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون مونږ نوح او ابراهیم ولیږل او د هغو دواړو په زوزات کې مو نبوت او کتاب کېښود بیا د هغو له اولادې نه چا هدایت غوره کړ او زیاتره فاسقان شول ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون له هغو نه وروسته موږ پرلپسې خپل پیغمبران ولیږل او له هغو ټولو وروسته مو عیسی د مریم زوی ولیږه او هغه ته موږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغوی په خپله رامنځته کړ موږ هغه پر هغو باندې نو فرض کړی
خو د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپله دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق و هغه یې ادا نه کړ. له هغوی نه چې کومو کسانو ایمان راوړی و د هغو اجر موږ هغوی ته ورکړ، خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی له الله نه وویریږئ او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړئ. الله به تاسې ته د خپل رحمت 2 چنده برخه درکړي او تاسې ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه په رڼا کې به تاسې ځئ او ستاسې ګناه به در وبخي. الله ډیر بخښونکی او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تاسې باید همدغه کړنلاره غوره کړئ تر څو چې اهل کتابو ته څرګنده شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی، چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.